سلامونه علیکم هیري افغانان ورنو نن په افغانستان ننګرهار ولایت په غنیهیر ولسوالۍ کې په بامي چاودنه کې تقریبا زموږ 50 نواله اتیاو پورې بې ګناه افغانان شهیدان شوي. دا خبرونه والا ته دروغ وي، دا کم تاسو ته حکومت. موږ دلته چې په اروپا کې یو، موږ دلته ټي وي ولګو سار کې چې د افغانستان ټي وي دی، زموږ ماشومان به پښتو زده کړي، دري به زده کړي، خپل وطن علاوه نه به خبر شي. مګر موږ چې کله د پښتو د افغانستان یو ټي وي چینل لګو، هغه کې صرف زموږ ماشومانو ته توپه دا ساتلي چې په افغانستان کې نن بم والوتلې، اتیا افغانان پکې شهیدان شوي دي، په پلانیزي کې وروره جنگ شوی دی، پوسته وال شوي، دومره ملي سربازان وروره مهربانه مړه شوي دي، په بل ځای کې وروره طالبان مړه شوي دي، په بل ځای کې ملکیان مړه شوي دي، په بل ځای کې موټر، ټول مرګ مرګ افغانستان. که فیسبوک کې لګې مرګ مرګ، که موبایل که ټي وي چینل لګې مرګ مرګ. زموږ ماشومان هم لیونیان، موږ هم لیونیان، تاسې هم لیونیان. والله که تاسې په ژوند پوهېږئ، افغانان صرف د مرګ خبره ده، د مرګ سوچ کوي، نه د ترقۍ سوچ کوي، نه د یووالي سوچ کوي، نه د انسانیت سوچ کوي. موږ تاسې ته د څومره مبارزې وکړې، دغه دنیا اوس دغه موبایل ته راغونډه شوې ده. دنیا راته ښایي چې دنیا قومونه په کوم طرف روان دي، تاسې په کوم طرف روان هستئ. تاسې د قرآن او موږ او تاسې د قرآن د اسلام اصلي دشمنان موږ یو، کفار دومره نه دي. نن تاسې وګورئ دغلته عکسونه یې لګولي، څومره قرآنونه او څومره دغه دلته پکې اوسېدل شو. کله چې په امریکا کې یو واقع داسې وشي، ټول د مخکې ملایان او د قارن صاحب راپاڅېږي فیسبوکونو ته. وګوره په امریکا کې قرآن وسوځېدو، 45 کاله کېږي چې ته دا قرآن سېځې. دا د کفر او د اسلام جنگ نه دی افغانانو، دا د پښتون افغان په خلاف باندې دا جنگ دی. د دې ډیزاین د غازي امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و، او په 1915 کې دغه اشرار، دا د وطن دشمنان چې دا بل د ډاکټر نجیب سالګرۍ پرې نه ښوده په کابل کې، دغې ورته عملي جامه واغوسته او امریکایانو او روسانو ته یې لاره جوړه کړه. دواړه همدغې راوستي دي. ولې په دې خبره زموږ ستاسې سر نه خلاصېږي؟ په دې عام مجاهدین، عام طالبان په دې شي نه دي خبر. دا څنګه د کفر د اسلام جنگ دی چې په 2001 کې د طالبان حکومت ختم شو، کم ټانګونه توپونه چې د پاکستان د طرف د امریکا افغانستان ته راوړي وو او زه په 20 مزما باندې بمبارۍ وکړي، هغه اوس پاکستان ته مف ورکوي. په دې باندې ستاسې مغزه خلاصېږي نه خلاصېږي؟ دا څنګه د اسلام خبرې دي چې زما په وطن کې وروره د 8 بجو نه پس د ماښام نه څوک نشي راوتی؟ یعنې دا ځنګل درته ښیم، دا ځنګل وګورئ، دا په خدای کې لوکه، دا زما د کور لاره وه. مخکې زه دلته اوسېدم، هغه طرف ته هم لارې وي، دا په ځنګل کې لنډه لاره وه. دلته زه د شپې 12 بجه راغلی یم، ځان ته ښځه مې لیدلې ده دلته په دې ځنګل کې ورزش کوو. صرف خدای په سر باندې وو، نور هېڅوک هم نه پولیسو نه ښه نه بدو. نو دلته خو نه مجاهد شته، دلته خو نه طالب شته، دلته خو نه اشرار شته، دلته خو نه بل څوک شته دی. دلته څنګه امنیت دی؟ دا څنګه د اسلام خبرې چې کېږي چې روزانه زما په وطن کې 1.5 افغانان وژل کېږي، شهیدان کېږي، او بیا موږ د اسلام دغه یو تاسې په دې 45 کالو جنګ کې چې په افغانستان کې م شروع کړی د جهاد په نوم باندې 100,000 کفار تاسې نه دي وژلي، او 40 لکه موږ خپل افغانان، خپل مسلمانان شهیدان کړه. نن هم د کمونیستي او دغه خبرې په کابل کې کېږي، کمونیستي په مسکو کې نشته دی، او دلته دې بې غیرتو بې ایمانانو راټینګه کړې ده. او بله ورځ چې د مفاداتو خبرې رالې، د اسلام او د کفر خبرې نه دي دغه مجاهدینو لیډرانو څنګه سره دې سره یو ځای شو؟ ټول سره یو په یو قطار کې ودرېده که ونه درېده، او همدغه خلکو ستاسې په 2 کې د پښتو او د اسلام په نوم باندې ستا کابل تباه او برباد کړو. بیا هم زموږ مغزه نه خلاصېږي. روزانه تاسو ته موږ د دې دنیا مثال درکوو، تباه کېږو. قسم دی که دا د کفر او د اسلام جنګي، دا صرف د پښتون افغان د وژلو پسې دلته راغلي، او دا سلسله به همداسې شروع شي که موږ دا مغزه استعمال نه کړو.